د امریکایي پوهنتون غیر نصابي فعالیتونه. امریکایي پوهنتون په ټولو هغو اسلامي هېوادونو چې شتون لري د خپلو نصابي او تدریسي فعالیتونو ترڅنګ یو لړ نور غیر نصابي فعالیتونه هم لري، ترڅو وکولای شي د هغو له لارې په پراخه پیمانه خلک تر خپل تاثیر لاندې راولي. ځینې دغه پروګرامونه د څېړنیزو پروژو په شکل او ځینې نور یې بیا د اجتماعي پروګرامونو په بڼه کې وړاندې کېږي، چې ځینې یې په مختصره توګه په لاندې ډول دي. اول، پوهنتون کې د کلیسا جوړول او په کلیسایي فعالیت کې هره ورځ شاګردانو ته شریکول. دوهم، ځوانانو ته د مسیحي فلمونو نمایش. دریم، لیکچرونه د ټولنې د لوړې طبقې غړو ته په بېلابېلو سیاسي، اجتماعي، ملي او نورو موضوعاتو کې لیکچرونه ورکول او په غیر مستقیم ډول د اسلام په اړه د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات اچول. څلورم، داسې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړول چې شرعي موضوعات لکه حدود، حقوق او نور ورکې د انساني عقل په تله تلل کېږي او عقل ورکې د وحي په مقابل کې د حق او باطل د پېژندلو معیار ګڼل کېږي، ترڅو له دې لارې په وحي یعنې قرآن او حدیث باندې د ټولنې د نفوذ لرونکې طبقې اعتماد متزلزل کړي. پنځم، د لیبرال یعنې له هر قید او بند څخه آزاد تعلیم. کوایجوکیشن د نرو او ښځو ګډ تعلیم. په پوهنتونونو کې د سینماګانو جوړولو او په پوهنتونونو کې په مختلفو مناسبتونو کې هنري او موسیقي اجتماعاتو د جوړولو په وسیله د امریکایي فرهنګ د خپرولو زمینه برابرول. شپږم، د مختلفو تحقیقي او څېړنیزو پروژو او سروېګانو په ترڅ کې د ټولنې د هغو عاداتو او عنعناتو څېړل چې په اسلامي هېوادو کې د غربي فرهنګ د خپرېدو مخنیوی کوي. امریکایي پوهنتون د دې کار لپاره بېلابېلو اکاډمیکو اشخاصو او مؤسساتو ته پروژې ورسپاري او بیا یې نتایج په امریکا کې له هغو ادارو سره شریکوي چې اسلامي هېوادونو په هکله د امریکا د حکومت بېلابېلو ادارو ته پالیسۍ او تګلارې جوړوي او د لنډې او اوږدې مودې لپاره اهداف ورته تعیینوي. اووم، د حکومتي ادارو مامورینو او کارکوونکو لپاره د انګریزي ژبې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه جوړول، ترڅو وکولای شي له دې لارې هغوی تر خپل تاثیر لاندې راولي. اقتصادي استثماري پروژې. د دې لپاره چې په هر اسلامي هېواد کې امریکایي پوهنتون په مالي او اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او په نیویارک کې د مرکزي کلیسا یعنې فري پرایسټرین په اوږو دروند بار نه شي او یا د مالي وسایلو د کمښت له امله له سقوط سره مخ نه شي، په هماغه هېوادونو کې یو لړ ډېرې قوي اقتصادي پروژې هم په کار اچوي چې له یوې خوا د هغو هېوادونو د اقتصاد په خپل کنټرول کې راولي او له بلې خوا د پوهنتون د چلولو لپاره په محلي سطحه د تمویل سرچینې برابرې کړي. د مثال په ډول په مصر کې امریکایي پوهنتون د سیون آف د مشروباتو فابریکه اخیستې وه. همدارنګه یې په مصر کې د پیرامایډ په نامه مشهور هوټل چې د خارجي سیاحانو لپاره کارېده اخیستی و. د دې ترڅنګ یې په قاهره کې د ښاري بسونو پروژه هم چلوله. همدارنګه یې په مصري ښارونو کې په ډېرو مهمو ځایونو کې ځمکې اخیستې وې چې وروسته یې بیا په ډېر لوړ قیمت او حیرانوونکې ګټې خرڅولې. په دې ترڅنګ یې د پوهنتون له چوکاټ نه د باندې د فکري تاثیرګذارۍ او اقتصادي ګټو لپاره په مختلفو ښارونو کې د کمپیوټر او انګریزي ژبې کورسونه هم پر مخ بیایي. همدغه امریکایي پوهنتون په مصر کې د امریکا د پراختیا د نړیوالې موسسې USAID په مرسته د انساني نسل د تهدید لپاره 2 میلیونه مصري جنبه د حمل په منابع ګولیو او لارو چارو مصرف کړل. اوس خبره دا ده چې که چېرې امریکایي پوهنتون په کابل کې هم د خپلې پښې ټینګې کړي نو همدغه ډول به په افغانستان کې د هېواد په اقتصادي منابعو منګولې خښ کړي او د مسیحیت د خپرولو لپاره به د افرادو د جوړولو ترڅنګ د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره مالي وسایل هم د افغانانو له جیبه ترلاسه کړي، ترڅو زموږ په خپله چاره موږ ذبح کړي.
امریکایي پوهنتون او د CIA لپاره جاسوسي. امریکایي پوهنتون د دې ترڅنګ چې د مسیحیت او غربي کولو لپاره کار کوي، د امریکا د مرکزي استخباراتو له سازمان CIA سره هم پټ او ښکاره روابط لري، او په مسؤلینو کې یې دغه سازمان غړي ځای پرځای شوي دي. د مثال په ډول کرسټوفر سورن د 1980 تر 80 ترمنځ لسیزه کې د قاهرې د امریکایي پوهنتون رئیس د CIA ایجنټ هم و. په مصر کې د دغه سازمان لپاره کار کاوه، او همدا ډول په بیروت کې د امریکایي پوهنتون یو رئیس مالکوم کیر د CIA غړی و چې په لبنان کې د دغه سازمان لپاره کار کاوه. امریکایي پوهنتونونه په لاندې ذکر شویو ډګرونو کې د CIA لپاره فعالیتونه کوي. اول، د اسلامي هیوادونو په پوهنتونونو کې اسلام ته د توجه د ګراف معلومول او د هغه د اسبابو او عواملو، مؤثرو جهتونو او شخصیتونو په هکله د CIA ته د معلوماتو لېږل ترڅو یې د مخنیوي لپاره مناسب تدابیر ونیول شي. دوهم، په اسلامي هیوادونو کې د اسلامي تنظیمونو د فعالیتونو او نفوذ معلومول او بیا د هغو په هکله د CIA ته راپورونه تیارول. دریم، د جهاد او د جهادي مفکورې په اړه پراخې څېړنې کول او نتایج CIA ته سپارل.